السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی Le voyelles en français، یعنی د فرانسوي ژبې واول یا غږ لرونکي توري. د فرانسوي ژبې الفبا په تورو کې څو واول یا غږ لرونکي توري دي. د فرانسوي ژبې الفبا په تورو کې شپږ توري چې دي واول دي. لسی voyelles یعنی شپږ توري چې دي واول یا غږ لرونکي توري دي. دا څنګه تلفظ کیږي سره د مثالونو په دې درس کې تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، ان شاء الله ډیر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړنی توری آ تلفظ آ دی، لکه امی amour aller avoir په هر یو لغات کې وګورئ دا خپل آواز لري. هر یو لغات کې خپل آواز لري. امی امور، دلته هم aller avoir. دویم او تلفظ او دی او او آواز هم لري، لکه entendre envoyer lever le ensuite وګوره دا هم په هر یو لغات کې خپل آواز لري. او entendre envoyer lever ای تلفظ کی تلفظ ای دی او آواز ده هم ای آواز لري. immense ici immeuble il دا هم خپل آواز لري. ای په هر یو توری کې خپل آواز لري، لکه immense ici immeuble il په هر یو لغات کې خپل آواز لري. او تلفظ او دی او آواز هم دی او لري، لکه ouvrir obtenir mot noum moi
دا هم په هر یو لغت کې خپل آواز لري. تلفظ دی او د آواز هم لري لکه urine 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 un 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 loon 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 urgence 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 lundi 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 د هم په هر یو لغت کې خپل آواز لري یعنی آواز نه بدلیږي خپل آواز دی. y y تلفظ y دی یعنی y لوستل کیږي خو آواز دی ای لري دا هم د ای آواز لري. په دې مثالونو کې اوس وګورئ یاوخ 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 لزیو 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 envoyer 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 pays 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 تلفظ y دی خو د ای آواز لري. په هر یو لغت کې وګورئ د ای آواز ورکوي یاوخ لزیو envoyer pays pays په هر یو لغت کې چې راغلی دی د ای آواز ورکوي. دا زمونږ نننی درس و امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو په کامنټ کې راته ولیکئ چې په راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. چینل سبسکرایب کړئ زنګ په علامه باندې کلیک کړئ هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه